أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. د سناهل کې د ملګرو شرع غلاس ګران ورونه او خوندو آیا تاسو پوهیږئ چې د قرآن کریم یو داسې مبارک سوره سته چې د میلیونونو مسلمانانو په ژوند کې بدلون راوستلی؟ آیا تاسو غواړئ د زړه سکون، د رزق برکت، د کورنۍ خوشحالي او د الله تعالی د رحمت ترلاسه کړئ؟ نن به تاسو د سورة یاسین د فضیلتونو، برکتونو او د جمعې د شپې د یوه مشهور عمل په اړه معلومات وړاندې کړو. ځکه د دغه عمل بشپړ طریقه په مختصر شکل هم زه تاسو ته ذکر کوم او د سورة یاسین یو مختصره 2 دانې نقشونه د اعدادو هم زه تاسو ته ښکاره کوم په دې ویډیو کې، ځکه دا 2 نقشې که پر کاغذه باندې ولیکل سي او دا کاغذان په خپل جیب کې یا په خپله بټوه کې یا په هغه المارۍ کې چې زیورات پیسې ایښول کېږي په دې کې کښېښول سي، نو د ټول ژوند د برکت سبب به وګرځېږي. سورة یاسین د قرآن کریم له هغه سورتونو څخه دی چې د توحید، رسالت، آخرت او د الله تعالی د قدرت سترې نښې پکې بیان شوي. کله چې یو مسلمان دا سورت په اخلاص او تدبر سره وایي، د هغه زړه د ایمان په رڼا منورېږي او د الله تعالی د قرب احساس پیدا کوي. دا سورت انسان ته یادونه کوي چې دنیا لنډه ده او اصلي کامیابي د آخرت کامیابي ده. د سورة یاسین تلاوت ولې مهم دی؟ کله چې انسان قرآن وایي زړه یې نرمیږي، روح یې آرامي پیدا کوي، د الله تعالی رحمت پرې نازلیږي، ایمان یې قوت پیدا کیږي، د دعا لپاره یې زړه تیاریږي. قرآن کریم د مؤمن لپاره د ژوند لارښود دی. د جمعې د شپې اهمیت بیا دا دی، د جمعې شپه د برکت او رحمت شپه ده. په دې شپه درود شریف زیات ویل کیږي، استغفار ویل کیږي، دعاګانې کیږي، قرآن کریم تلاوت کیږي. همدا وجه ده چې ډېر مسلمانان د جمعې په شپه سورة یاسین تلاوت کوي او له الله تعالی څخه خپلې اړتیاوې غواړي. د رزق او برکت لپاره مهم پیغام دا دی، که ستاسو په ژوند کې د رزق تنګوالی وي نو د الله تعالی لوري ته رجوع وکړئ. د قرآن کریم تلاوت، استغفار، صدقه او دعا د برکت اسباب دي. الله تعالی فرمایي چې څوک پر هغه توکل وکړي هغه ورته بس دی. د مشکلاتو په وخت کې قرآن کریم ویل، کله چې انسان له غم، قرض، ناروغي یا ستونزو سره مخ شي باید د قرآن کریم مرسته وغواړي. قرآن د زړونو شفا ده. د قرآن تلاوت انسان ته امید، صبر او روحاني قوت ورکوي. د سوره یاسین پیغام، سوره یاسین موږ ته وایي الله تعالی یو دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم حق دی، قیامت راتلونکی دی، جنت او دوزخ حق دی، نیک عمل د کامیابی لار ده. د جمعې د شپې د عمل مختصره طریقه زه ستاسو په مخ کې ذکر کوم. د تلاوت د سورة یاسین طریقه دا ده چې اودس وکړي، 2 رکعاته نفل د ماښام د لمانځه وروسته وکړي او 11 واره درود شریف پر جناب محمد صلی الله علیه وسلم باندې ووایي صلی الله علیه وسلم. 1 وار سورة یاسین تلاوت وکړي په ډېر اخلاص او یقین سره، بیا 11 واره درود شریف ووایي، بیا خپل جایز حاجتونه له الله تعالی څخه وغواړي، د ټول امت مسلمه د مشکلاتو د ستونزو لپاره دعا وغواړي. دا یوه طریقه. دویمه طریقه دا ده چې کوم په ویډیو کې کوم 2 نقشې ستاسو په مخ کې ذکر سوي دي یا ښکاره کیږي، دا 2 نقشې پر کاغذه باندې لیکل، په خپله بټوه کې د خپل ځان سره ساتل، یا دا په اوبو کې اچول او بیا هغه اوبه څښل، یا د خپل ځان سره چې کوم ځای زیورات او پیسې ایښول کیږي په هغه بټوه کې دا 2 نقشونه ایښول. د هر قسم جادو، نظر، حسد، د هر قسم لا علاج امراضو دپاره دا علاج هم دی او د هر مقصد دپاره حل دغه اعداد او دغه نقشونه هم دي. نو که چاته دا نقشونه اسانه وي دا که عمل دی وکړي، او که چاته دا تلاوت اسانه وي د ماښام د لمانځه وروسته یو پله په 100 روپۍ کې 11 واره درود شریف او د خپل جایز حاجتو دپاره دعا غوښتل. ګرانو دوستانو، د سوره یاسین تلاوت د الله تعالی د رضا، رحمت او برکت وسیله ده. د قرآن کریم سره خپل اړیکه پیاوړې کړئ، ځکه حقیقي سکون او کامیابي د الله تعالی په یاد او د قرآن په تلاوت کې ده. الله تعالی دې موږ ټولو د قرآن کریم د لوستلو، فهم او عمل کولو توفیق راکړي. که چیرې مې ویډیو خوښه وي نو لایک، شیر او سبسکرایب مه هېروئ. د ملګرو سره شیر کړئ. د بل ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.